السلام علیکم. بخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ستاسو منټور محمد امیر جسټون. سو په ننني لیکچر کې به مونږ ډسکس کوو په سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج کې ډو وایل لوپ. اوکې تقریبا څه د 24-25 ډیز وشو چې مونږ کلاس نو اپلوډ کړی. پریویس مونږ کلاس وو وایل لوپ. صحیح ده. نو تاسو ته ما ډېر زیات په ډیټیل سره ډسکس کړي چې وایل لوپ څه ته وایي. د هغې نه مخکې ما لوپ هم تاسو ته مخکینی لیکچر چې کوم و هغه هم مونږ په لوپ باندې اخیستی چې لوپ زموږ سره څه شیز دی او بیا مونږ وایل لوپ وایو. نن مونږ ډو وایل لوپ ډسکس کوو. نو ډو وایل لوپ سمپل که تاسو وایل لوپ لیکچر کتلی تاسو ته مو ویل چې په وایل لوپ کې مونږ سمپل زموږ سره یو داسې لوپ دی چې هغه کنډیشن ګوري که کنډیشن ټرو هغه وای لوپ چې کوم دی سټیټمنټ به ستا د کوم وایل لوپ باړي چې کوم دا پای کوم سټیټمنټس موږ لیکلي هغه زموږ سره اکزیکیوټ کیږي رن کیږي به کال کیږي انټن انلیس چې د څو پورې ستا سره چې کوم کنډیشن دی هغه ټرو وي. اول د باډي د رن کولو نه مخکې هغه د وایل لوپ کې چې کوم کنډیشن هغه وګوري کنډیشن ټرو وي نو هغه د وایل لوپ هغه باډي کې چې کوم سټیټمنټس موږ لیکلي هغه زموږ سره رن شي. سمپل خبره ده. صحیح ده. اوس په ډو وایل لوپ کې زموږ سره قصه لږه بدل ده. په ډو وایل لوپ کې قصه داسې که ستا سره ستا کنډیشنز چې کوم دي زه داسې په ټول پښتو کې یم. صحیح ده. تاسو کوم کنډیشنز دي هغه تاسو پوټ کړل دي. صحیح ده. سوري تاسو کوم سټیټمنټس دي هغه به تاسو پوټ کړي. هغې نه بعد به بیا په وایل کې خپل کنډیشن سمپل دا ګور ته به ډو کیورډ والی سمپل بیا ورته وکړه یو ډو کیورډ به والی په هغه ډو کیورډ کې بعد د ډو خپل یو باډي سټارټ شو پای کې به ته خپل سټیټمنټس ولیکې. د دغې نه بعد به بیا ته وایل لوپ والی په وایل کې به هلته خپل کنډیشن ولیکې. نو ګوره زه به تاسو دلته په لیپټاپ په سکرین دلته وښیم چې د خبرو کولو سره تاسو دلته پته ولګي څه قصه زه کوم. صحیح ده. ډو وایل سره ګوره ډو یو مونږ ګوره هلکه ډو وکړه وای د څه وخته پورې وایل مطلب دی که نه جب تک. نو هلکه ته اوس داسې کار کوې چې یاره کالج ته روان یې او په لاره کې یا څه شي درنه پاتې شو. صحیح ده. یاره ته کس ته چې زما دا بیګ ونیسه زه کور ته ځم هغه پلان کې موبایل یم فلټ سپوز موبایل لاندې زما را بیګ ونیسه زه بېرته راځم. نو د موبایل دا بیګ ونیسه د څه وخته پورې زه بېرته راځم. دا یو کنډیشن شو. وایل یو کنډیشن شو چې یاره زه بېرته راځم زما د راتلو پورې به دا بیګ ته نیولی. دا یو کنډیشن ته هلته ولګوم. دا بیګ به ستا څومره ټایم پورې نیولي چې څو پورې زه بېرته رانشم. نو ګوره اوس ډو وایل لوپ سره د ډو وایل لوپ از آلسو ا کنډیشنل لوپ سټیټمنټ. دا زموږ سره هم یو کنډیشنل لوپ سټیټمنټ دی. اټ از لایک ا وایل لوپ. دا هم د وایل لوپ په شان دی بټ ان دس لوپ د کنډیشن از ټیسټډ after executing the statements of the loop. خو په ډو وایل لوپ کې زموږ سره د وایل لوپ نه دا څنګه بدلی چې په دې کوم کنډیشن هغه زموږ سره ټیسټ کیږي after executing the statements of the loop. د لوپ د ایگزیکیوټ کول نه بعد مطلب دا دی ګوره چې سانټیکس لږ وګورو نو سانټیکس زموږ سره دا دی چې زموږ سره کوم ډو وایل لوپ دی. صحیح ده. ډو وایل لوپ سم موږ یو ډو کیورډ ولګو. ګوره ډو وایل لوپ موږ ډسکس کوو نن کړه شکر الحمدلله. نو ډو یو کیورډ موږ ولګو د هغې سره بیا موږ د ډو لوپ چې کوم باډي هغه سټارټ کو کوم سټیټمنټس موږ خپل لیکو هغه په دې ډو په دې باډي کې ولیکو. د هغې نه بعد به بیا موږ وایل لوپ وایل کیورډ ولیکو پای کې خپل کنډیشن ولیکو. سمپل از دیټ از ډو وایل. خو اوس ګوره دلته یو مسله خو ته نشو ویلی خو فایده او مسله دواړه اوس تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا دې فایده ده او که دا په دې کې ډرابیک دی چې په ډو وایل کې کوم کنډیشنز موږ ولیکو. نو په ډو وایل لوپ کې زموږ سره دا کار چې دا کنډیشن به اول رن شي وروسته بیا دلته راشي او ستا کمپایلر به دا چیک کړي چې آیا دا کنډیشن زما سره ټرو دی که فالس دی. نو که چېرته ټرو نو سیکنډ ټایم به راشو دا ډو وایل کې چې کوم کنډیشن دا ډو کې موږ چې کوم کنډیشن کوم سټیټمنټس لیکلي ساري کنډیشن کوم سټیټمنټس موږ لیکلي هغه به رن شي. نو ګوره ستا ذهن ته به ډایرکټ خبر راشي چې اولنی کار به دی چې زموږ سره به خامخا یو ټایم به دا کم ډو وایل کم سټیټمنټس دا به زموږ سره رن کېږي دا به خامخا رن کېږي. د هغې نه بعد بیا زموږ سره کنډیشن چې کېږي کنډیشن ټرو نو سیکنډ ټایم به رن کېږي. نو په دې خبر تاسو ځان کلیر کړئ چې په ډو وایل لوپ کې به زموږ سره خامخا که ستا کنډیشن ټرو که ستا کنډیشن فالس ډزنټ میټر که ستا کنډیشن ټرو که دا کنډیشن په وایل کې چې کوم کنډیشن ته لیکلی که دا ټرو که فالس وي د دې سره دې هېڅ کار نشته. خو ډو وایل به ډو کې چې کوم سټیټمنټس موږ لیکلي دا به خامخا ون ټایم رن کیږي. صحیح دا سټیټمنټس به ون ټایم خامخا رن کیږي که ته مرې او که چون دا به رن کیږي که ستا سټیټمنټس ټرو وي که فالس وي کنډیشن که دا ټرو وي که فالس وي خو دا سټیټمنټس به ونس ټایم خامخا رن کیږي او دا ځکه رن کیږي چې کمپایلر اول راشي د ډو دا سټیټمنټس وګوري د هغې نه بعد بیا تاسو سره چې کله ډو کیورډ دلته وګورو هغه پته ولګي چې زموږ سره ډو وایل لوپ دلته لګېدلی دی. نو هغه سمپل ډو سټیټمنټس رن کړي د هغې نه بعد بیا وایل ته راشو په وایل کې کنډیشن وګوري کنډیشن ټرو وي نو دا سټیټمنټس رن کړي که نه نو دا
سټیټمنټس سوري که دا نه نو بیا دلته زموږ سره دا لوپ شي اینډ شي دلته بیا زموږ سره فال شي په سیکنډ ټایم کې. اوس راځو سمپل ګوره تاسو وګورئ ډو زموږ سره وایي اټ از کیورډ ان سی پلس پلس صحیح ده. د سی پلس پلس کې کیورډ د زموږ سره انډیکیټ کوي نشاندهي کوي چې یاره ډو وایل لوپ زموږ سره سٹارټ شوی دی. سټیټمنټس چې کوم دي دا اوس په دې کې باډي کې د سټیټمنټس نه زموږ څه مراد دی د سټیټمنټس په وجه زموږ سره انکلوز دي په دې بریسز کې دا به ریپرزینټ کوي زموږ سره باډي اف د لوپ چې کوم مین باډي دی هغه زموږ سره موږ په دې ځای کې لیکو دا سټیټمنټس کوم زموږ سره د لوپ مین باډي ده. کنډیشن کې به زموږ سره شي اټ از ا کنډیشن ماس مونټرو وایي زموږ سره کنډیشن چې دا به خامخه پکار ده شکر الحمدلله چې وایي دا زموږ سره شي زموږ سره ټرو کا زموږ سره د ایگزیکیوشن اف د لوپ مونږ غواړو نو دا زموږ سره کنډیشن ټرو نو صحیح خبره ده. یو ټایم خو به کېږي یو سیکنډ ټایم غواړو زموږ سره زموږ لوپ اګین ایگزیکیوټ شي د هغې دپاره به دا یو شرط چې ستا کنډیشن ټرو والا. ښه اوس ان ډو وایل لوپ کې د باډي اف د لوپ ایگزیکیوټ ایټ لیست وانس بیفور د کنډیشن از ټیسټډ و د کنډیشن د ټیسټ کولو نه مخکې به خامخا ون ټایم به دا لوپ ستاسو څه کېږي دا به ایټ لیست ون ټایم به خامخا ستاسو سره ایگزیکیوټ کېږي او دا به ریپیټلی ایگزیکیوټ کوي as long as the test condition remain true چې کوم څو پورې زموږ سره بیا کنډیشن ټرو دا زموږ سره بار بار خپل ځان څه کوي هغه به ریپیټلی کال کوي. که چېرته ګیون کنډیشن زموږ سره فال شي په یو سټیج هم دا کنډیشن فال شو زموږ سره پروګرامینګ کې نو د ایگزیکیوشن به سټاپ شي او د لوپ ټرمینیټ اینډ کنټرول د شپ ټو انډرسټینډ دا لوپ به دلته ټرمینیټ شي مطلب سټاپ وشو دغه کنډیشن چې کوم کنټرول دی ساري کنټرول به زموږ سره نیکسټ چې زموږ سره کوم سټیټمنټس دی هغې ته به څه شي امیډیټلی ټرانسفر شي after the keyword while د while نه بعد چې کوم پروګرامینګ مونږ کلی هغه به زموږ سره کمپایل کېږي. اوس وایو د while او د ډو while په منځ کې څه فرق دی نو په while لوپ کې دا فرق دی چې په while لوپ کې اول مونږ څه ولیکو کنډیشن ورکو او بیا کنډیشن چیک شي که چېرته د کنډیشن زموږ سره ټرو وي نو while لوپ زموږ سره کوم باډي سټیټمنټس هغه زموږ سره رن کېږي. په ډو while لوپ زموږ سره دا کاري چې کنډیشن که ټرو وي که فالس وي خو ونس خامخا ته باډي چې کوم مین د لوپ کوم مین باډي دی په کوم سټیټمنټس هغه ایټ لیست هغه ایټ لیست ون ټایم خامخا رن کېږي. که چېرته مونږ د فلو چارټ راشو فلو چارټ دا دی چې اول زموږ سره د باډي اف د لوپ رن شي د هغې نه بعد بیا کنډیشن چیک شي که کنډیشن زموږ سره ټرو وي د باډي اف د لوپ اګین د څو پورې زموږ سره کنډیشن ټرو وي دا باډي به زموږ سره د لوپ چې کوم مین باډي دا به خامخا مین باډي کوم سټیټمنټ چې په ډو کې لیکلي د ډو په باډي کې دا زموږ سره ایگزیکیوټ کېږي. که چېرته دا فالس شي نو زموږ سره به کنډیشن څه شي کنډیشن فالس و نو په هغه ځای باندې به زموږ سره هغه لوپ ټرمینیټ شي. الحمدلله دا ولې یار نو زموږ سره به هلته ټرمینیټ شو کنډیشنز چې کوم دي هغه فردر نور چې کوم سوري هغه کنټرول چې کوم دی هغه به نور فردر چې کوم سټیټمنټس دي هغې ته به شیفټ شي. اوس راځو او یو پروګرام لیکو او چې تاسو ته وښیم چې یاره څنګه دا قصه ده صحیح ده. اوکې راځو او څه کوو یو پروګرام چې کوم دی هغه لیکو. اوکې نو پروګرام مونږ داسې پروګرام ولیکو چې سمپل مونږ یو ډو وایل لوپ فالو پای کې زموږ سره د 1 نه د 10 پورې کوم نیچرل نمبر دی هغه زموږ سره پرنټ شي. نیچرل نمبر هغه نمبر چې هغه زموږ سره د 1 نه سټارټ کېږي فرام انفینټي بیا پسې ځه مخکې صحیح ده. نو چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زموږ سره فاست 10 نیچرل نمبرز دي. دې لپاره سمپل پروګرام زموږ سره دا دی چې انکلود انکلود اسټریم دا زموږ سره مین کیسې دي که نه free processor directive header file and then using namespace std صحیح ده. د هغې نه بعد زموږ سره مین مونږ فنکشن والو د ډیټا ټایپ مونږ سره والو انټیجر مین زموږ سره دی او مین فنکشن and then body of the main. اوکې اوس موږ سمپل یو انټیجر واغستو ما ان مین نیچرل نمبر دپاره ما یو انټیجر ډیټا ټایپ ویریبل واغستو صحیح ده چې د هغې زموږ سره ویریبل ان دی او د هغې ډیټا ټایپ زموږ سره شي انټیجر مطلب دا ان به زموږ سره انټیجر ویلیو سټور کوي صحیح ده. انټیجر مطلب آل پازیټیو او نیګیټیو نمبرز. ښه اوس زموږ سره زه سمپل وایم چې یاره دا وشو او دا ان زه کوم انیشلایز کوم 1 صحیح ده. اوکې اوس داسې کار کوو چې ان زموږ سره د 1 برابر دی یا تاسو دلته هم ډایرکټ دلته ان ایکوز ټو 1 لیکلی شئ او که داسې نه کوئ ډایرکټ دلته هم تاسو 1 لیکلی شئ چې ان ایکوز ټو 1 سمپل قصه را که دا سټیپ پکې تاسو نه کوئ جو نه کوئ. اوکې اوس سمپل ما یو ډو کیورډ ولیکو ګوره زموږ اوس سره ډو وایل لوپ دلته سټارټ کېږي په ډو کې دننه اوس دا زموږ سره د لوپ مین باډي به هغه دلداره په دې سټیټمنټ څه لیکم سټیټمنټ زه دا لیکم چې ان ایکوز ټو سی آوټ به زه ولیکم چې سی آوټ کا ماته ان ماته سی آوټ کا. اوکې او
بیا به دلته زه اینډ اف د لاین ولګوم. اینډ اف د لاین وروسته لګوم، تاسو پرې پوه شئ. صحیح ده. ښه ان سی اوټ ماته ان کو د ان سره انیشلایزیشن وکړه او 1 ور سره انیشلایز کا مطلب 1 اضافه وسه کوه. بل ګور د ډو د چې کوم باډي د دینه زو سوت لمه. صحیح ده. ګور دلته تاسو ته برسس کته شي کنه. دلته اوس ما سمپل کنډیشن زو دلته لګوم. ګور دلته ما کنډیشن ونه غستو. کنډیشن زو دلته لګوم چې ما وای لوپ غسو. دا غنه بعد مالته یو کنډیشن ورکو چې کنډیشن ما دا ورکو چې کچرته ان زموږ سره less or equal to 10 نو ته بیا دا زموږ سره مطلب څه چې زموږ سره دا لوپ ټرو دی کنه. مطلب زموږ سره وایل کنډیشن به چیک کوي سو پورې زموږ سره ان زموږ سره د 10 برابر شوی نه نو دا کنډیشن به ټرو د اگین خپل ځان څه کوي هغه کال کوي. نو ګوره مونږ څه وکړو، مونږ سمپل یو ان ویریبل واغستو، دا هم د 1 نه سٹارټ کو. ان ویریبل هم د 1 نه سٹارټ کو. ما وتل چې یاره ډو بډو کې ما سمپل څه وکړو چې ته ماته 1 پرینټ کا. 1 می پرینټ کو بیا مې وتل چې تا 1 پرینټ کو بیا د 1 سره 1 جمع کړو. ول نه کار خو دې دا وکړ کنډیشن یې نه چیک کو لیونه دی. ول یاره زماره کنډیشن وسه نه ده زه ول خپل کار کوم خپل کوم. نو خپل د څه وکړل چې ډایرکټ بس ته ان ماته اوټپوټ راکو چې په سکرین 1 شو. بیا ته ان 1 د جمع کو په دې کې خود لکه چرته سو اوټپوټ نشو کوي ماته نو څنګه لکه دا خود ما صرف ان دلته اوټپوټ وکړو او نه سټپ دا وکړو چې او نه دا سټپ کمپایل شو او ان ماته شو وز د ان دلته ان 1 جمع کو خو شو کول مو کول حساب کې نشته. صحیح ده. نو دلته چلو شو ما ورته اوس په وایل کې ویل یو کنډیشن چې وایل د هغه پوری تر کار کوي چې د سوپر د ان زم سره د 10 کمی یا د 10 برابرۍ. نو ګوره ان دلته زم 1 دی نو دا وکړل چې یاره دا 1 زم سره less than 10 دی نو بالکل 1 د مون سره equal to 10 خو نه دی خو د 10 نو کم دی. نو دا کنډیشن ټرو کو او زم سره د لوپ شو ایگزیکیوټ شو. نو د هغه فور دا کنډیشن ایگزیکیوټ کیږي کله دا 10 شي نو 10 is less than 10 آیا 10 نه کم دی نه دی خو کم نه دی خو ایکوال خو دی کنه. نو ایکوال شو نو بیا هم دا کنډیشن ټرو شو. دا به زم سره دلته دا دو چې کوم باډي دا بیا زم سره ایگزیکیوټ شو. دلته به زم سره صحیح 9 به هغه سبا 1 جمع شي 10 به شي دلته زم سره 10 نشي. کچره دا 11 شي نو کچرته دا 11 شي بچي د لوي شه نو بیا is it right that 11 is less than 10? No, of course 11 is greater than 10. So then 11 is not equal to 10 as well. Okay, so دا هم دلته زموږ سره کنډیشن فال شي. چې کله کنډیشن فال شي نو لوپ او ډو وایل لوپ به زموږ سره شي هغه ټرمینیټ شي. اوس مونږه بسم الله الرحمن الرحیم لیټس دا اوکې. سو تاسو کته شي زموږ سره ګوره دا 1 2 3 up to 10 زموږ سره نمبرز رال. اوس ګوره ته ما تاسو ته ویلو کنه دلته زه انډ لاین لګوم. انډ لاین مطلب دا چې دا کې انډ لاین پکې زو لګوم ته زموږ سره دا چې کله فرست ټایم لوپ اینڈ شي نو ته زموږ سره ریزلټ راشو هغه لاین اینڈ کبل ریزلټ زموږ سره نیو لاین تر راځي. دا زموږ سره په سیکوینس کې 1 up to 10 دا نیچرل نمبر زموږ سره ته پرینټ شو. دا زموږ سره یو پروګرام په ډو وایل لوپ باندې. بل یو پروګرام رن کو هغه مونږه رن کو هم په ډو وایل لوپ باندې. یو ډیر یو ایزی پروګرام به ان شاء الله بل هم تاسو ته رن کوم. سو لیټس گو. اوکې نو بل یو داسې پروګرام لیکو چې زموږ سره سمپل پروګرام یې کنه. ګوره تاسو داسې لاجیک سیز نه کوم سمپل تاسو په دې لاجیک باندې پوه شئ بیا ځان خپل پروګرامینګ کوئ لکه سرچینګ بوله وکړئ. صحیح ده. نو اوس مونږ داسې پروګرام کوو چې زموږ سره 2 ډیجټس هغه خپل منځ کې اډ کوي. صحیح ده. مطلب اډ کوي او بیا مونږ ته وایي چې یاره آیا تاسو هغه مونږ ته ریزلټ راکړي چې تاسو دې دوه جوابدار شو. بیا وایي چې آیا تاسو بیرته لکه مطلب غواړئ که تاسو غواړئ چې یاره مطلب زری د ایډیشن مطلب نور دوه انچ دی اډ کم نور دی وکم نور تاسو سمپل وای ورکې چې یس وای مین یس سمپل وای وکي بیا به تاسو چې بیا وای تاسو بیا به کیلکولیشن کوي بیا کوي کوي نور پر د دوه انچ جمع کوي بیا وای ورکې بیا څومره کوي انلیمیټډ تاسو باغ کولای شئ. تاسو پروګرام اینډ کیږي نو خو کچر تاسو ان مطلب نو مونږ نور پر د ایډیشن 2 نمبرز نه اډ کوو تاسو پروګرام پر ځکه څه شي هغه اینډ شي. صحیح ده. نو سمپل زر لیکو هاش انکلود ا سټریم. صحیح ده. او بیا چې کوم د یوزینګ دا سیس به تاسو بیخي د یاد کوي لکه سړی چې الحمد څنګه یادای. صحیح ده. ځکه چې په دا خو دینه بغیر خو زمونږ چې کوم پروګرامینګ دی هغه په سی پلس پلس کې هغه پاسیبل نه دی. اوکې نو سمپل ما یو انټیجر ا واغستو چې تمونږ یو نمبر انټر کو یو انټیجر می بی واغستو چې تمونږ یو انټیجر انټر کو بل یو کریکټر ډیټا ټایپ ز اپریټر عالم صحیح یو کریکټر ډیټا ټایپ می ویریبلز او سپریټر دې څه مطلب دا اوس تاسو ورسته پوي کوم. اوس سمپل زه ډو کیورډ لرم په ډو کې زما ته مال سو کا ډو وکا سو کا ته سمپل اول یو میسج به مونږ ته سی اوټ کې په میسج کې به وایي چې پلیز انټر ټو نمبرز. صحیح ده. ته پوه چې یاره مهرباني وکړئ 2 نمبرز انټر کړئ. دا پلیز چې کوم دی دا کته یو یوزر ته یا یو دغه چې کوم دی اډینس ته شو هغه لګ داسې اټریکټیو ښکار لګ داسې ښه ښکاري. صحیح ده. بیا مونږ
بل یو میسیج سیمپل سی آوټ کو پای کې ورته موږ وایو چې پلیز انټر فرست نمبر آر ډیجټ. اوکې نمبر به موږ ولیکو. پلیز انټر فرست نمبر هلته موږ دا اینډ اف لاین کو چې مطلب زموږ سره دا بل چې کوم سی ان موږ ورکوو زموږ سره په نیو لاین کې راشي. سی ان به سیمپل به ویلیو موږ ا ته اساین کو. صحیح ده. سی ان اونلی ویلیو موږ ا ته اساین کو کنه. اوکې سیمپل همدا رزلټ زه څه کوم زه کاپی کوم بچی د لوشه کنټرول سی اینڈ نیچه کنټرول وی اینڈ پلیز انټر سیکنډ نمبر. صحیح ده. پلیز انټر سیکنډ نمبر هلته به سیمپل دا زه بی کما هلکه دیک سګرانو نه. اوکې ها اوس دا کارو شو. بیا به سیمپل زه میسج سی آوټ کوم. سی آوټ کې به زه ولیکم سی آوټ کې به زه داسې ولیکم چې بچی د لوشه the sum of two numbers or the two numbers زموږ سره چې کوم سم هغه څه شو. دلته به سیمپل زه څه وکړم دا به زه کوم a پلس b چې مطلب د a زموږ سره b جمع کوو دا رزلټ مونږ ته شو که. اوکې شو. د دې نه بعد مونږ داسې کار وکړو چې دلته به زه ولیکم چې سی آوټ به اوس یو بل سی آوټ والا پای کې به سیمپل اپریټر مونږ ورکوو که نه چې فار مور choose y for more choose y and for stop press n the press به صحیح choose به press ولیکو. صحیح press for more addition دا addition ولته for more sorry yaar what's going on for more addition press y and for stop press n. صحیح ده. او سیمپل بل ته هم موږ یو end of line ورته ولګو او دلته به دا ورته موږ څه کوو اپریټر به ورته موږ اپریټر ته موږ سره ساین کوو که نه. دې کې دا زموږ سره د موږ سره ډو وایل مین باډي ولته زه وایل علم په وایل کې دننه زه دا لیکم بچی د لویشه کنډیشن زما دا لري که چېرته د اپریټر زموږ سره برابري د وای د سمال وای یا لیټ سپوز یو کس یو هغه وایي چې یاره نه زه د اپریټر چې کوم دا زه ګریټر مطلب له کیپیټل وای ورله ورکوم جو کیپیټل دی ورله ورکړي ډزنټ میټر چې دې دواړو وای کې تا ته کوم وای هغه درکو اوس زموږ کنډیشن دا چې وای به ته انټر کې نو بیا به هم دا راشي دا ارسه به ری اگین چې کوم دی دا به څه کې دا به ریکالینګ وکړي دا مین باډي به ریکال کوي سپر ته وای وهې دا به ریکال کېږي بیا دوه ایډ کوه. صحیح ده. او راځئ چې پرې ورځو. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام رن کوو چې څه وایي څه ایرر خو شته. ایرر وایي په دې ځای کې دی چې دا وایي تاسو بالکل دا یار دا مستقل دی واټس ګوینګ آن یار دا مسله پکې ډېر ها اگین هیر او یار دا ما سکل دی okay let's going again. Okay now program is completely ها ګوره مونږ ته اول میسج شو please enter two numbers وای please enter first number let's suppose ما enter کو 40 second number می 90 enter کو 130 شو کنه نو دا مطلب the sum of two numbers is 130 for more addition press y and for تاسو اوس یو کار مونږ کو چې دا به انکم سمپل پروګرام به سټاپ کما دلته به مونږ چې کوم دی په دې ځای کې یو اینډ اپ لاین ولګو صحیح چې ریزلټ کرم ته شو شي نو چې دا نور قصه چې کوم دی فارمور وغیره وغیره دا سره په نیو لاین کې راشي. صحیح ده. اوس راځو پروګرام خپل رن کوو. اوس تاسو پروګرام چیک کړئ. ګوره 2 نمبر فرست نمبر لیټس سپوز ما 40 انټر کو بل می 16 دا زم سره 100 شو نو دا مطلب چې د سم اف 2 نمبرز از 100 د دوه نمبرز وای سم څه شو جمع څه شو 100 شو وای کچر ته غواړي پر مور ایډیشن پرس وای کچر ته غواړي چې بیا دوه نمبرز اډ کې پر مور ایډیشن وای او کنه چې پروګرام سټاپ کول غواړي نو انوه نو سمپل وای اډ کوم نو وای مطلب دا زمونږ کم کنډیشن په وای کې لګول او زموږ ټرو شو بیا مونږ ته چې فرست نمبر نو لیټس سپوز 50 and 80 130 شو دا زموږ 130 وای بیا وای ګور کوزه ته کیپیټل وای انټر کوم ګور کیپیټل وای دا اوس مخکې ماډل ته سمال وای او دام سمال وای اوس کیپیټل وای به هم دا زموږ سره بیا قصې او 2 + 3 دا زموږ سره 6 7 او کله چې ته ان انټر کوم دا زموږ سره 6 دا به زموږ سره شي پروګرام کلوز نو دا و زمونږ پروګرام امید لرم چې تاسو لیکچرز خوښ شوي ډیر زیات مونږ خوښ شوي آی تھنک سو تاسو چې کوم دی ضرور دا ویډیوز خپل ملګرو سره شریک کړئ او سره هم شیر کړئ او نور هم ویډیوز پریویس ویډیو واچ کړئ که تاسو نه یې کتلي یار پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ اینډ دعاګانې کوئ دا ستاسو هر څه دي. تھینکس فار واچینګ.